بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې زه په لمانځه کې ډیر خطا وزم. اکثره وخت می په ولاړه کې د قرات پر ځای باندې د الحمدلله پر ځای باندې التحیات شروع کړي او یا نور تسبیحات می شروع کړي. سوچ او فکر می بلی خواته کړلی. آیا په دغه وخت کې ماته شرن څه کول پکار دي؟ محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دادی که چیرې تاسې په سهو او غلطي سره د الحمدلله د مخه التحیات شروع کړې وه یا نور تسبیحات او اذکار ویلي وه، نو پر تاسې باندې سجده سهو نه ده لازمه، یعنې لمونځ مو پوره کوي پسې. او که چیرې تاسې دغه التحیات در الحمدلله وروسته شروع کړې وه، یعنې الحمدلله مو وویل په ولاړه کې، وروسته بیا التحیات شروع کړله یا نور اذکار وویله، بیا ستاسې پر ذمه باندې سجده سهو لازمه ده. ستاسې دغه مسله بحر رایق راخستې ده. بحر رایق جلد 2 صفحه 105. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.